د کابل کینګ چینل قدرمن لیدونکو سلامونه مې ووایي خدای دې وکړي چې جوړ به اوسېږئ په نن ویډیو کې را سره بیا دوه ځوان داسې مېلمانه دي چې یو سندرغاړی او بل شاعر ده یو طرف ته ایمل ننګرهاری ولاړ ده او بل طرف ته روح الله میرخیل ولاړ ده دواړو ته ښه راغلاست وایم د کابل کینګ یوټیوب چینل ته ستړی مه شي روح الله جان ستړی مه شي په خیر ډېرې زیاته مننه کوم ایمل جانه ته هم ستړی مه شي په خیر مننه وشي جانه تاسو ډېره زیاته مننه ستاسو چینل خوشحاله اوسئ قدرمن لیدونکو البته ایمل ننګرهاری ښکلې زمزمې ښکلې ټپې وایي خو نن د ایمل ځان څخه البته ایمل جان څخه زه هیله دا کوم چې ستاسو دپاره لیدونکو دپاره او زما د یوټیوب چینل ټول لیدونکو دپاره مینهوالو دپاره څو ټپې زمزمه کړي څنګه ټپې به وایه خو یو دقیقه ټپې به وایه داسې غمګینې ټپې به وایه چې هر لیدونکی یې واوري خپل بس انشاءالله څو ټپې مهرباني یا مسافر تشوی خواره زشوم یا خواره د موشه چې سفر ته دلیږي نه وکله به یم کله به نه یمه یکه بیخي نه یم بیا به وجاړې مینه وی مسافرۍ مې زړه نری کړ و چې تش وطن را یادوم جړه راسي نه واه 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 څومره خوند دې وکړ څنګه دغه ټپې سور ملای شاعري په هر څه برابرې وي که نه ستا په زړه وي شاعر به پوهېږي شاعر اوس څنګه د دې شاعر څخه څه واورو غزل نظم ټپې څه دې واورو یو ټپې به ترې واورو او که نظم ترې واورو بس غزل خو غزل به داسې غزل راته وایه چې هماغه د کوم ډیپلوما چې کې د ډیپلومې په اندازه سره ورته وایي څنګه دې خوښه ټول چې کوم غزل راته وایي غزل په ټوله کې لیدونکي ډېر خوښېږي لږ خوښېږي په شعر شاعري کې تر ټولو کوم څه لیدونکي مینهوال زیات لري زما په نظره چې غزل به ډېر غزل به ډېر مینهوال لري که مهرباني زه ایمل جان لږ اواز ورکړه چې ویل وایي ستا له برکته مې که خدای ساتي نو نه دې ساتي ستا له برکته مې که خدای ساتي نو نه دې ساتي بلکل اتل صاحب مننه وایي ستا له برکته مې که خدای ساتي نو نه دې ساتي زما رزق کلاس کې دا سړی ساتي نو نه دې ساتي وخت چې مې پوره شي حساب اسرائیل را څخه اخلي وخت چې مې پوره شي حساب اسرائیل را څخه اخلي دا سړی که چېرته ما ژوندی ساتي نو نه دې ساتي ډېر ښه مننه کوم دغه انسانان اوس ډېر ښه شوي دي خبره واورئ اتل صاحب دغه انسانان اوس ډېر ښه شوي دي خبره واورئ څوک چې د انسان له ویرې سپی ساتي نو نه دې ساتي او نه یې ورکوم زما زړګی زما سره سنبال ښه دی نه یې ورکوم نه یې ورکوم زما زړګی زما سره سنبال ښه دی دا ښکلی که چېرته زما زړګی ساتي نو نه دې ساتي اتل صاحب د یو ګلاب ساتل ښه وي د یو ګلاب وفا ښه ده یو ګلاب ساتل ښه وي د یو ګلاب وفا ښه ده مننه د یو ګلاب ساتل ښه دي د یو ګلاب وفا ښه ده څوک چې د ګلاب سره سړی ساتي نو نه دې ساتي په حلوا کې هډوکی ده بلکل او یو داسې وخت به راشي پښتانه به مې ټول پېژني داسې وخت به راشي پښتانه به مې ټول پېژني ما میرخیل چې اوس هر څوک پردی ساتي نو نه دې ساتي ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوو البته د روح الله میرخیل او همدارنګه د ایمل ننګرهاري څخه چې ښکلې شعر غزل راته ویلې او ښکلې ټپې راته ویلې ډېره زیاته مننه کوم د دواړو مېلمنو څخه دا هم د کابل کینګ دا ویډیو چې تاسو وکتله ښه وخت ولرئ تر بلې ویډیو په یاد مو ساتئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورې ښکلې ویډیوګانې به هم تاسو ته وړاندې کوو زنده باد افغانستان